زه یو څه درته وایم د تاسو مشر به هغه وخت راځي کوم چې وشي کولی پښتونخوا وژغوري د پښتونخوا خلک او عام ولس وژغوري. مشر بخښنه غواړم مشر مطلب دا چې د لر او د بر تر ټولو ترمنځ یو رهبر چې راپیدا وشي. زه وایم دا رهبر به هغه یو ځل بیا چې کونده مو چې د بارډر یو د فرضي کرښې ټولې ړانګې شي پوه شوې چې مو هېڅ کلان که اویا کاله نور هم تېر شي مو به چې کونده لکه چې په ذهني طور باندې چې کونده دې خلکو سره یو کېدا هېڅ کله هم نه شو ویل چې مو ثقافت کلچر هر څه مو د دو خلکو نه جدا دي پوه شوې. زه وایم دا مشر هغه وخت راتلی شي هغه وخت پیدا کېدی شي کله چې دننه د پښتونخوا خلک سیاسي نظریه ولري. متاسفانه په اوسني شرایطو کې دننه د پښتونخوا خلک سیاسي نظریه نه لري. یو مثال در کوم، مثلا منظور پښتین د پی ټی ایم په نوم یو تحریک جوړوي او وایي چې زما هدف دا دی چې پښتانه سره یو ځای کړم. کله چې ورته وایي چې دا پښتانه ولې یو ځای کوي وایي ولا نه پوهېږم بس یو ځای به یې کړو بیا به یې همداسې خوشې پرېږدو. دغه ده کنه چې موږ څه لویه ګول نشته ده چې وایي سړی مثال کنه لکه داسې یو پویا کاس چې په موږ کې راشي چې مثال خبره کوم چې هغه مو هڅې ته ویلی شي لکه د سیاسي فایده نه چې لکه د ورورولۍ په واجب باندې چې لکه ودرېږي چې یاره انسانیت خو هم څه شی وي که نه لکه اوس که خیال دې کړی پاکستاني جټ سي که ته وایې چې سره په افغانستان باندې ظلم کوي دا هسې سراسر غلطه خبره ده. ټوټل پښتو ټارګېټ ته وروره دلته کې موږ تقسیم کړي یو په پاکستان او په افغانستان کې موږ ټول یوه نکال واد یو پوه شوې یو پښتون. زما هدف دا دی جان چې تاسو باید سیاسي نظریه خپله کوئ. سیاسي نظریې نه معنا څه شی دی؟ د دې په ځای چې تاسو د رهبرانو تر شا ودرېږئ، یو وایي چې زه منظور والا یم، بل وایي چې زه د ډي تشویمل ولي والا یم، بل وایي چې زه د مولوي صاحب ډیزل والا یم، بل وایي چې زه د بل والا یم. د هغې په ځای تاسو باید سیاسي نظریه پیدا کړئ. په افغانستان کې مونږ افغانان چې یو مونږ رهبرانو تر شا نه درېږو، مونږ سیاسي نظریه لرو. زمونږ سیاسي نظریه درې خبرې دي: دین باید وساتو، خاوره باید وساتو او خپل ملت باید وساتو. تر پرونه پورې چې خلکیان و مونږ د خلکیانو تر شا ولاړو تر څو دین وساتو، خاوره وساتو، ملت وساتو. بیا ملایان راغله، د ملایانو تر شا ودرېدو دې درې شیونو دپاره. بیا جمهوریت راغه، د جمهوریت تر شا ودرېدو دې درې شیو دپاره. اوس چې بیا امارت راغلی مونږ امارت ته وایو چې وروره دا درې شیه ماته وساته صحیح ده. که دا درې شیه نه ساتې نه دې غواړو. په افغانستان کې مونږ رهبران او حکومتونه یوازې د دې درې شیانو د خاطره مات کړي. ډاکټر صاحب ګوره اوس چې کومه مو هغه دا ده که نه چې لکه مسلې ډېرې زیاتې دي که خیال دې کړی کوزه پښتونخوا مسلې ډېرې زیاتې دي مو چې کومه یو کېدو له نه پرېږدي په خبرې راسې تم که نه لکه مسلې مو څنګه ډېرې دي؟ زه په دې خبره کوم په پر لکه څوک ته لکه وختي وویلو چې څوک د اے ان پي پسې څوک د پي ټي آی پسې لکه تقسیم کړي دي داسې چې ډیوایډ اینډ رول والا پالیسي ده هماغه د زوړ انګریز والا. نو لکه دا هغه کې چې وګورو بل دا چې پس کې په ویک کې دا ته معنی چې ډایرکټ بل راځي کور نه دی پورته کوي هغه چې خزو ذات نه را محسوس کوي. دقیقاً زه در سره دا مشره منم او زه لنډ دومره درته وایم که چېرته پښتونخوا ځوانان مانه دا پوښتنه کوي چې مونږ څنګه کوی شو پښتونخوا ازاده کړو، مونږ څنګه کوی شو چې دننه په پښتونخوا کې پښتانه وساتو. لنډ درته وایم که منظور دی، که ملا ډیزل دی، که ایمل ولی دی، دا ټول کاذب ګلخانان چې ستاسو څومره رهبران دي ټول ملت باید یوه خبره وکړي که درې شیه راکوی شئ رهبران مو یاست، که یې نه شئ راکوی خدای په امان. اول د پښتونخوا ازادي راکئ، د پنجاب نه مونږ خلاص کئ. دوم اسلامي نظام راکئ. دریم زمونږ د خلکو او د خاورې عزت وساتئ. افغانان ځکه کامیابه دي، افغانان ځکه د امپراتورۍ یو ادیره ده چې ټول ملت یې درې شیه غواړي. اول مونږ اسلام غواړو. که چیرته ته مونږ ته دننه په افغانستان کې د اقبال پلازه جوړه کړي بیا دې نه پرېږدو، هر څوک چې بیا دې تباه کوو. مونږ د اسلام په خلاف چې څوک عمل کوي هغه که مرتد منیر یي هغه که بابوجي بیا یې نه پرېږدو. اوس ګوره مرتد منیر لګیا دی اسلام یې د تاسو نه واخیسته، تاسو ورته جینګه خوله نیولې بانې کوئ چې ولا زور نه لرو ولا اوس زمینه نه ده. هغه خدای پاک مو نور هم ذلیله کوي.
ځکه تاسو د حق په مقابل کې نه درېږئ. د موږ په خلاف 30 هیوادونه راغله، موږ ویل چې وی د اسلام خلاف راغلی یئ، غواړئ د موږ نه ازادي واخلئ، پورته شو جهاد مو وکړه. سو لومړی موږ اسلام غواړو. دوم موږ د خپلې خاورې استقلالیت غواړو. ستاسو خاوره استقلالیت نه لري. کله مرتد منیر راشي ډانګې په لاس کې د تا په کوڅو کې رواني، بس ماشوم دی چې دی پرتوګ هم نه اغوستی، درس په لخته یې وایي، هغه بغارې شروع کړي، دادا تورته یې چی شی دی، چا والی لور در سره دی، چې ګوري چې مرتد منیر په لاس کې ډانګی دی، ښه زویه مرتد والی، زه دا خو د بابا دی، دته چې مه وایه خطرناک دی. موږ داسې نه منو. که امریکایي راغلی دننه یې زما په وطن کې کوم څوک بېګناه وژلی، حتی د جمهوریت د سقوط نه وروسته مو د استرالیا نه خپل دغه واخیست، غنامت مو ترېنه واخیست، بېګناه خلک یې راته وژلي وه، موږ ولې پیسې راکړه. استرالیا نه موږ پیسې واخیستې د خپلو بېګناه خلکو، زور دی. سو موږ خپله خاوره کې استقلالیت غواړو، د بل چا د غلامۍ لاندې ژوند نه غواړو. که پوه شو چې پردی راځي په ما حکومت کوي، زما خاوره رانه اخلي، د خپل ځان نه تېر یو، تاسو نه یې. دریم د خپل ملت ضلالت نه غواړو. امکان نه لري چې ته د افغانستان یو کلي ته لاړ شي او په هغې کلي کې طالبان خدای ناخسته یوه سیاسره د کور نه راوباسي او د هغې کلي خلک جینګه خوله ورته ګوري، د طالبانو به خوله ور وشکوي. ځکه دننه په افغانستان کې مونږ عزت ته د خلکو ډېر زیات ژمن یو، ډېر زیات ژمن یو. سو که دا درې شیان که افغانستان کې هر څوک غواړي چې نظام یې له منځه لاړ شي، باید دې درې شیانو کې ګوتې ووهي. یا اسلام کې چې دی ګوتې ووهي، کوشش وکړي بدلې کړي، یا د خاورې استقلالیت د پوښتنې لاندې راولي، یا د ملت ناموس سره غرض وکړي. که تاسو دې درې شیانو ته ژمن اوسئ، پښتونخوا جوړه ده. as simple as that. ناصر رور الله دې راوله مشره په خیر راغلی. ناصر جان که مې غږ اوري ستړی مه شي، په خیر راغلی. ښه فکر کوم ناصر لالا نشته، نو زه به 2-3 ملګرو نور ته وخت ورکړم. ولې نن مو په دې بحث کوله چې د پښتونستان ګلخانان ولې دوه رګه دي، او متاسفانه ما کوم ګلخان ونه لیده چې راشي په دې برخه کې دفاع وکړي، ځکه پوهېږي چې دا حقیقت دی. KK9 ستړی مه شي، الله دې راوله. ښه KK9 هم لاړ. کور د ټولو ودان، مننه دې چې نن راسره وئ. یو ځل مې بیا خپل بحث تاسو ته وایم. په سیاست کې د خپلو سیاسي اهدافو د رسیدلو دپاره تاسو دوه لارې لرئ. یو سخته لار ده، یو نرمه لار ده. په نرمې لار کې تاسو کولی شئ چې نژاد مکس کئ تر څو خپلو اهدافو ته ورسیږئ. متاسفانه په پاکستان کې څه وشوه، پښتون ته پنجابۍ ورکول شوه تر څو یو نوی نسل پیدا شي چې هغه دوه رګی، مطلب وینه یوازې د پښتون او افغان نه وي، بلکې د پنجابي وینه پکې ګډوي. ولې دا کار وشو؟ د دې د خاطره چې بیا دا دوه رګه پښتانه په اسانۍ سره وژل کیږي. پس د پاکستان مرتد فوج د پښتنو لومړی جنریشن په پښتونخوا کې د ښځو په واسطه د خپل هویت نه منکر که. دوم جنریشن چې دوه رګه و دی راواخیسته چې ورباندې پښتانه ختم کی، او دریم جنریشن کې به په مکمل شکل د تاسو قتل عام کوي، کوم چې اوس روان دی. نو زه فکر نه کوم چې ستاسو څلورم جنریشن دی بقا وکړي. که چېرته تاسو د اوس نه په هوښ رانشئ، ستاسو څلورم جنریشن یا به ټول له منځه لاړي، یا به بیبویي نسل وي او پنجابی به راځي لواتت به ورسره کوي. مطلب یا به ګلجاحت ترې نه جوړوي، که ژوندی هم پاتې ګلچاحت به پنجابیان به غمبوري کشي، پنجابیان به پی بچه بازی کوي، او که غیرتی پاتې هغه ژوندی نه پاتې کیږي، هغه به درته ختموي. سو اوس تاسو پورې اړه لري چې څنګه کولی شئ دغه دوه رګه کوم چې ګلخانان دي دا تاسو وژغورئ، بیرته یې رښتینې پښتانه کوي، د دې په ځای چې په بیبویي نسل بدل شي. دا د پښتونخوا د ځوانانو پریکړه ده، زه پکې حق نه لرم چې کوم څه ووایم. دا تصمیم باید تاسو ونیسئ. که تاسو وایئ چې نه موږ غواړو چې څلورم جنریشن مو غیرتیان ټول مړه شي، پرېږده چې مرتد فوج ووژني، او بې غیرته نه مو ټول بیبویي نسل جوړ شي، ګلچاحت غوندې راته رواني په اقبال پلازا کې. سو دا ستاسو پریکړه ده، زه ورته احترام لرم، ځکه پنجاب غواړي چې تاسو تباه کړي، خاوره درنه واخلي. که چېرته تاسو ټول تباه کېږئ او بیبویي نسل درنه جوړیږي، بیا ستاسو د خاورې ګټل موږ ته پاتې کېږي، نو بیا به موږ پوه شه او پنجاب پوه شه، بیا به هغه خاوره ګټو. اما که وایي چې نه دا زموږ کور دی، زموږ ځمکه ده، موږ نه پرېږدو چې نور پنجاب موږ قتل عام کړي، او موږ نه پرېږدو چې نور پنجاب موږ نه ګلچاحت جوړ کړي، نو راپورته شئ یو کار وکړئ. که مې په بحث کې
د تاریخي اړخ نه یا د مثالونو د بیلګو په اساس کوم اشتباه شوي د ټولو نه بخښنه غواړم. ټولو سره مینه لرم. هر چیرې چې یاست خوشحاله او آباده اوسئ. الله تعالی مو تل خوشحاله لره. په ځان باندې ډیر زیات پام کوئ. هغه ملګري چې غواړي دا خپرونه یا د دې خپرونې خلاصه واوري کولی شي زما یوټیوب چینل ته لاړ شي. سر د نن نه موږ خپل ټول بنډارونه په یوټیوب چینل کې اچوو، ځکه زه فکر کوم دا بنډارونه ډیر زیات مهم دي چې ځوانانو ته پاتې شي او دوی پې پوه شي او د دې په اساس بیا وشي کولی په راتلونکي کې د ګلخانیزم د پروژې سره مناظرې ته آماده اوسي. په عین حالت کې هغه ځوانان چې کوشش کوي زما لنډې ویډیو د لایو راواخلي او نشر یې کړي، زه فکر کوم دا ښه کار نه دی چې زه د خپل لایو لنډې ویډیوګانې راواخلم او نشر یې کړم، بلکې تاسو کولی شئ یوټیوب ته لاړ شئ، زما دا بنډار په بهتره کیفیت سره ډاونلوډ کړئ او ځان ته ترېنه کوچنۍ ویډیوګانې جوړې کړئ. تاسو ټولو نه مننه کوم چې زما کوچنۍ ویډیوګانې خپروئ او که یې خپروئ لطفا ما بیرته ټګ کوئ تر څو زه ستاسو دا ویډیوګانې شیر کړم او په دې شکل وشم کولی د تاسو سره لږ څه مرسته وکړم تر څو ډېر مینوال پیدا کړئ. او تاسو کولی شئ زما یوټیوب چینل کې دا په بهتره کیفیت سره وګورئ، په خلاصوي شکل سره یې وګورئ. زړه مو چا رقم ته استفاده کوئ، لنډې ویډیوګانې تونه جوړوئ، ټولې نشروئ، تاسو پورې اړه لري. ما خالي دغه درکوم نه فقط یوه خبر کوم، موږ یو فرد نه یادو، موږ په عموم کې هر انسان یادو. زه نه غواړم چې په لایف کې زه د احمد و محمود و فلان و خالد و دا ووایم. موږ عمومي خبره ده، په عمومي خبرو کې ټول علما راځي، هر عالم راځي، که هغه هر ملا وي، که هر څوک وي، که دغه اوس مخکې مولوي صاحب یوه یادونه وکړه چې که جمهوریتای راځي او دا خبره کوي موږ یې ردوو، که خلقای راځي، که پرچمای راځي، که حزبای راځي، که هر څوک راځي. مهمه د ایډیالوژي چې دوی راځي دلته په لایفونو کې غږیږي، دا د نظام پالیسي نه ده، د دې په خلاف موږ اوس راولاړ یو. ما مخکې یادونه وکړله قسم په خدای چې یورې ځان ته څوک مسلمان وایي او نن په دغه فلسطین کې دا ماشومان شهیدانېږي، په والله په ورځ محشر به دې له دې ګریوانه ونیسي. والله چې نن د تا په یو جي کې زه نوم نه اخلم، د تا شهیدان 28 ورځې 10 ورځې لمر ته پراته وو، والله به خدای پاک دې پوښتنه له موږ نه وکړي. ولې زه دومره کمزوری سوی یم چې نن زه ایمان هم لرم، قوت هم لرم، غیرت هم لرم، وجدان هم لرم، قرباني مې ورکړې ده، سرښندنه مې معلومه ده، تاریخ مې معلوم ده. نن د یو داسې سړي چې هغه اسلام په نوم څه پیژني نه، هغه د اسلام په نوم په دې خطه کې فقط پیدا سوی د دغه تیاري راجګېږي، له شاتو خوړې تېروځي، د ما په فضا کې تېرېږي او زه لاندې لخوا بس د بېوسۍ اوښکې ورته تویوم، غږ هم نسم ورته کولی. د دې پوښتنه درنه کوي دغه حاجي شاهین حاجي صاحب چې د نن ورځې پورې ځورېږي یا پاچا کموال د وروره خلکو ته نورخان بیسي اوویس پلانکی د ملنډې پې وږي ټوکې پې باندې کوي، د دغه وجه څه ده؟ خو یو خو بعضې هغه خلک دي چې هغه دا پیغور د دې له وجې نه ورکوي چې هغه په یو نوه دا نظام بدنام کړي، دا خلک بدنام کړي، دغه ولسونه بدنام کړي. د هغو خو کار دغه ده، د هغو خو بل کار څه نه، هغو که توره کړې وای خو دوی به دا تیارې نه بېوسلې، په تاجکستان کې به یې نه درولې، دوی به دا تیارې نه متولې، دوی به دغه ټانګونه نه ختمول، دوی به دغه له دې خاورې سره دا 20 کاله یې دومره وینې هم پې تویې کړلې، دومره خلک یې هم پې شهیدان کړلو، یو څه به یې پرې ایښي وو چې اوس ما ترې ساتنه کړې وای. هغو خپله نامردګي وښودله. ولی یو بعضې هغه کسان دي چې د زړه له درده په تا باندې انتقاد کوي، د زړه له درده په تا باندې زه غږېږم داخلي خبره کوم حاجي شاهینه، د زړه له درده تا ته وایي چې ته نظام یې، ته د دې هېواد مالک یې، ته په ما باندې حاکم یې، ته د خپل شهید پوښتنه باید وکړې، ته د خپل زخمي پوښتنه باید وکړې. ګورې زه دا یوه خبر کول غواړم، دا بعضې خلک دي دا لایفو ته راوخېځي، بیا یو څوک پوښتنه ترې کوي، زه ټول نه درښیم، یو تعداد خلک درښیم، حتی دوی د یو چا خبره نشي زغملی چې زه عالم یم، زه جمهوریتی یم، زه پلانکی یم، زه نظامي یم، چوپ پاتې ته مه غږېږه، قرار کښېنه. وسړی حضرت یو دلته علما ناستې بده ده چې موږ په علم کې خبرې کوو، خو چې څومره علم مو زده یا مو له چا اورېدلي هغه در سره شیر کول غواړم. حضرت عمر رضی الله عنه څخه پوښتنه یو وخت کې له خوبه راجګېږي، نو په کور کې پوښتنه ترې کېږي چې ولې؟ ده ته به خوب نه ورته، ده به ویلې چې که له ما نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړي، خدای مې دې په دې مسله کې نه غلطوي، ځکه هغه ماته د اسلامي امت هغه خلافت را پرېښی ده، په دې خلافت کې به وږی وي، یو څوک به وږی وي، یو څوک به تږی وي، یو څوک به چې لري نه یو سوای غوندې. که په ورځ د محشر رب العالمین له ما نه پوښتنه وکړي، که په ورځ د محشر نبي کریم صلی الله علیه وسلم له ما نه پوښتنه وکړي، زه به څه جواب ورته لرم؟ هغه دومره فکر ورته وړی و. خو د موږ تاسې بعضې خلک دي هغه په لایف کې راسي، یو څوک قسنده که دې ته پرېږدي حاجي شاهین حاجي صاحب یوه خبره وکړي، ته به وایې چې د افغانستان هم د فتح کړی ده، د جهاد هم د کړی ده، دغه ټوله دنیا د فتح کړې ده، بس خلاص وایي غږېږه مه.
نو له دې شیانو لپاره ځکه مې دا لایف هم ونیو چې دا ولسونه باید موږ په دې پوه فدا چې جان ولس دا خلک دا د نور نظام ملګرو ته به نمایندګان وخت نه دي ورکو نه دا د یو دا نور نظام ملګرو ته نمایندګي به کولی وخت شي خیر ته د لایب کوربه مې چې ته کمې خبرې وکړې ښه به کاري صاحب محسن مهرباني وکړه بیا مدني صاحب ته راسو بیا به یو اس ته راسو دغه ملګری هم ډېر وخت نه ناسته مهرباني زکي صاحب هم ناسته زکریا صاحب مهرباني کاري صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ټولو ملګریو ته ټولو مسلمانانو ته په لایف کې هغه که مشران دي کشران دي پوهان دي نیکې هیلې احترامات الله دې وکړي چې ټول ملګري روغ جوړ صحتمند وي مشکلات نه وي د صحت په جامه کې وي ډېر یو د خوښۍ خبر خدا دی چې په دغسې لایفونو سره په دغسې ګډو خبرو سره ګډو نظریاتو سره افکار جوړیږي او هغه څه ته کور کېږي چې کوم څه شو ته پوتې شوي دي کوم څه چې موږ توسې د نظر نه لوېدلي دي او اهم اشیا دي هغه د انسانانو ذهن فکر تلویږي نو هغه شیان چې په اوس عصر کې ډېر ضروري دي په هغوی باندې غږېدو پکار ده سخت یعنې بیخي واجب خبره دا ده چې هغه اشیا چې امت د هغې نه پوتې شوی ده امت د هغې په وجه باندې ذلیل شوی دی امت هغه څه ترک کړي دي کوم چې الهي مسؤلیت ورته راجع شوی دی خو ده هغه مسؤلیت پرې ایښی دی نو په دې باندې خبرې کول خصوصا بیا د ملک افغانستان د مؤمنانو ترمنځ داسې یو لایف جوړېدل داسې یو ګډې نظریات سره شریکول دا ډېر یوه خوندوره خبره ده الله پاک دې توسې ته په دغه خبرو باندې هر ملګري ته جزای خیر ورکړي هر ملګری چې خپل نظر د افغانستان د مسلمانانو د افغانانو د ښېرازۍ د پرمختګ په وړاندې دوی هر قسم نظر لري الله پاک دې دوی ته جزای خیر ورکړي مهمه خبره زه به د داسې محترم خبرې به کمې وکړم ځکه چې ملګري نوستي الله دې وکړي چې څوک خوابدي نه شي ډېرې کمې کوشش کوم نه نه کاري صاحب تاسې خبرې ډېرې مهمې دي ځکه تاسې علما یاستې تاسې خبرې په دغه خلکو کې ډېر مثبت اثر اچوئ مهرباني قدرمن شي عزتمن شي مهمه خبره دا ده چې په نن عصر کې امت محمدي صلی الله علیه وسلم ته د عصري علومو د زده کړې فرضیت په دې باندې اهمیت باندې یو څو خبرې درته وکړم عصري تعلیم چې دا هغه څه دي چې د موږ تاسې نه پوتې دي دا هغه څه دي چې د اسلام په جامه کې خصوصا د موږ تاسې تاریخ وګورو دغه متصوفات څه دي هغه د تصوف پر نامه کې چې غله کله دننه شوي دي په امت کې نو هغوی زموږ تاسې په غلوی اکابرو باندې چې دوی په ریاضیاتو کې فلکیاتو کې طب فزیک او نورو عصري علومو کې دوی خپل ایجادات درلودل پر هغوی باندې د کفر ټاپه لګول په هغوی باندې قسم قسم ټاپې لګول او د هغې په وجه باندې د عصري تعلیم چې دی دا زموږ تاسې په امت کې یو څه بېرنګه سره پوتې شو پیکا سره پوتې شو نو حتی کې چې ځینو داسې د اسلام ټیکهدارانو چې موږ تاسې هغې باندې فکر سوچ وکړو پر داسې څه باندې فتواوې ورکړي دي د عدم جواز فتواوې په هغې باندې موجودې دي چې نن سړی حیرون پوتې شي چې هغه فتواوې ګوري خو خیر زه به خبره درته وکړم موږ تاسې په د رسول الله په امت کې صلی الله علیه وسلم هغه شاهکار خلک چې مسلمانانو څه یې کړي دي او څو نمونه درته اخلمه او د مدارسو اړوند بیا څو خبرې درته کوم محمد ابن موسی الخوارزمي دا د الجبر د علم بنسټګر یا پلار ګڼل کیږي محمد بن موسی الخوارزمي د په الجبر کې ایجادات چې تاسې وګورئ حیرون به پوتې شئ چې نن امت په څه کې دی او د تقریبا 100 کلونه مخکې څومره ایجادات دي الجبر کړي دي داسې البیروني ابو ریحان البیروني د چې کوم ایجادات کړي دي هغه بیا په فلکیاتو جغرافیا ریاضیات او فزیک کې داسې ایجادات کړي دي چې ورته حیرون به پوتې شي ابن سینا ورپسې راوخله چې هغه په طب کې څه کړي دي ابن سینا یو کتاب لیکلی دی القانون فی الطب دا داسې کتاب دی چې په اوس وخت کې ډیری که غربال دي که د موږ تاسې مسلمانان دي په طب کې د دې نه ګټه وخولي القانون فی الطب یعنې دا هغه علوم دي چې د موږ تاسې مشرونو ایجادات یې کړي دي لکه څنګه چې مولانا صاحب مخکې د هغې یادونه وکوله عمر خیام روخله چې هغه په الجبر کې څومره پرمختګونه کړي دي او ورپسې جابر ابن حیان دا د کیمیا یعنې پلار یا بنسټګر ګڼل کیږي جابر ابن حیان دا دومره په کیمیا کې کور کړی دی چې ورته حیرون به پوتې شي نو دا ډېر نمونه دي چې د موږ تاسې په اسلافو کې د دوی ایجادات خصوصا په عصري علومو کې بیخي زیات دي غرب هم د هغې نه استفاده کوي مسلمانان هم ترې کوي مګر مسلمانانو په کامله معنا د هغې څخه څه شی نه دو کړی استفاده نه دو کړی د مدارسو اړوند یوه خبره درته وکړم
د موږ تاسې اولنۍ کومې مدارس چې تیر شوي دي جامع الزیتونه، جامع القرین او دغسې بیت الحکمت، دغسې نورې کومې د اسلام اولنۍ مدارس چې تیر شوي دي. جامع الازهر په مصر کې چې ده، په دې کې داسې نه کېدل چې په دې کې صرف بخاري شریف لوستل کېده، په دې کې داسې نه کېدل چې صرف به تفسیر پړاوېدل لوستل کېده. په دې کې قسم په خدای چې ایجادات کېدل په عصري علومو کې. دا خبره نه وله چې مکتب جدا مدرسه جدا. کله چې مکتب او مدرسې واټن پیدا کړ، کله چې سکول، کالج، مدرسې، پوهنتون، څه شي او څه شي دغو ټولو فاصله سره وخوستله، امت غرق شو. امت داسې غرق شو چې د عصري علومو یو پوه به راجګېدل، پر چا باندې به یې ټاپه لګوله؟ پر مسلمانانو باندې به یې ټاپې لګولې، علما کرامو باندې، د مدارسو پر شاګردانو یا د مدارسو پر استادانو باندې به یې ټاپې لګولې. د مدارسو استادان به جګېدل، پر عصري علومو د مکتب، کالج، سکول پر هغه باندې به یې ټاپې لګولې. حتی کې دا ټاپې دومره وسیع شولې تر دې ځایه ورسېدلې چې د کفر ټاپې سره په ولګېدلې. دا مکتب او مدرسه چا بیل کړي دي؟ و د خدای بنده ته د اسلام تاریخ وګوره چې په اسلام کې دا خبره چیرته وله چې دلته مکتب دی کې به صرف عصري علوم تدریسیږي، دلته مدرسه دی کې به صرف دیني علوم تدریسیږي. دا خبره خو اصلا په دین اسلام کې شته نه. دا چا چې دا سره تقسیم کړي دي دا لوی مجرمین دي. د رسول الله د امت سره چې ډیره بېوفایي کړي دغه خلکو کړي دي چې مدارس او مکتبونه سره جلا کړي دي، پوهنتون او جامعې سره جلا کړي دي. دا لوی ظلم دغه خلکو کړی ده. په اوس وخت کې امارت اسلامي ته یو لوی امانت سپارل شوی دی. دومره لوی امانت ورته سپارل شوی دی چې د ټول امت بار په چا باندې اچول شوی دی. قسم په خدای چې زه فکر ورباندې کم امارت ته دغه هغه چې دی بار ورچول شوی دی. که چیرته امارت اسلامي خصوصا په نننۍ نړۍ کې چې الله پاک حکم په دې باندې کړی، تاسې اعداد وکوئ د کفارو په مقابل کې کفار چې په څه باندې بسیا دي، په کوم ځای کې دوی پرمختګونه لري. الله دا حکم قرآني دی، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الله دی اعداد حکم درته کړی دی چې کوم اړخ کفار هغوی پرمختګونه کوي دي دوی سره ته به ځان سیال کوي. که کفار ټانک جوړوي ته به یې جوړوي، ولې ته مړ یې؟ تا ته الله پاک هم دغه عقل در کړی، هم دغه 2 منه کوپرۍ در کړي دي، کافر ته یې ورکړي دي. کافر جهاز جوړوي په هوا باندې روان ده، ته د لاسي ګډۍ نشي جوړولی. ته فکر کوه، سوچ کوه. مسلمانان دومره بې غوره شوي دي، مسلمانانو عصري تعلیم ته دومره شا کړي دي. قسم په الله چې په دې امت کې د عصري تعلیم اهمیت دوی په فکر سوچ کې رونه شي. عصري تعلیم ته د یو لوی ضرورت پر سترګه باندې ونه ګوري. دا امت بچاو طرف ته ولاکه لوړ شي. دا امت به نور هم غرقېږي. دا امت به نور هم د کفارو لخوا نه څه کېږي، د اشغال لاندې سوتلی کېږي. نن به ولې په افغانستان باندې د پاکستان دغه نا اهله حکومت، د پاکستان دغه مرتد رژیم د افغانستان پر دغه مؤمنه خاوره باندې چې هیڅ کله دغه خاورې یرغل نه دی منلی، هیڅ کله کابل جان هیڅ کفري طاغوتي قوت ته خام شوی نه دی، سر نه دی ټیټ کړی، مګر نن په دغه مؤمن کابل جان باندې څوک حملې کوي؟ د پاکستان دغه مرتد رژیم، نا اهله رژیم ور باندې حملې کوي. یعنی دا کې مسؤل څوک دی؟ مسؤل هغه موږ تاسو، یعنی په ټوله معنا ټول افغانان په دې کې مسؤل دي چې څه یې کړي دي هیواد دی پوره، څه یې کړي دي دغه مؤمن قلمرو دي ساتلو دي پوره، څه کړي دي؟ هیڅ. خیر تیر شوي دي. په اوس وخت کې امارت ته پکور دي چې عصري تعلیم باندې سخت کور وکړي، اشد کور ور باندې وکوي، سخت ضرورت ده. والله چې نن هم د امارت چارواکي مشران الحمدلله پوهېږي، ښه مشران لرو، ډېر بهترین مشران لرو، پوهېږي ور باندې. مګر که نن د امارت مشر په دې باندې فکر ونه کوي چې زه پوهنتون ته اشد ضرورت لرم، زه یو داسې ځوان ته ضرورت لرم چې مو ته جهاز جوړ کړي، ټانک ورته جوړ کړي، میزایل ورته جوړ کړي، که نن هم د امارت مشر په دې باندې ونه پوهېږي، دا د اسلام سره لویه بېوفایي ده، دا د اسلام سره غداري ده، دا د اسلامي نظام سره غداري ده. اسلامي نظام به سوتې د دې مسؤلیت لري. اسلامي نظام په څه باندې سوتلی کېږي؟ په همدغه ټانک، تیاره، توپ باندې به یې ساتي. که نن کفار در باندې حمله وکړي بیا به هېڅ شی نه لرو، بیا به تښتو. چیرته به تښتو؟ بیا به غرو ته تښتو، بیا به کابل ورته پرېږدو. ولې څه شی نه لرو؟ د دفاع یو شی نشته چې دفاع ور باندې وکړي. نو الله دې وکړي چې یو اوسنی حکومت، اسلامي نظام، شرعي نظام چې دوی ته د اسلام نوم راجع شوی دی، دوی د رسول الله پر ګدۍ باندې نوستي صلی الله علیه وسلم. رسول الله دومره ایجادات کړي دي چې په هر غزا کې به د په نوي تکتیک باندې کار کولو.
فدا صاحب د رسول الله تکتیک ته فکر وکړي سوچ دومره اضطراري حربي حالات چې د سره 100 نفر وو 300 نفر ور سره او 1000 نفر ور سره مګر هر غزا چې وګوري د نوې تکتیک پکې کړی دی نوې تکتیک پکې کارولای دی خصوصا د امیر معاویه وخت وګوره چې مؤمنانو څومره ایجادات پکې کول نو نن دغه اسلامي امه د اسلامي نظام شرعي نظام کچرته د رسول الله وراثت منی کچرته د رسول الله د اسلام دی پر دوی خدمت کول غوړي عصري تعلیم ته ضرورت دی الله دی وکي چې په صحیح معنا باندې دغه تکور وکي بلکې هغه خلک وهڅولای شي زړه کې داسې فکر کوم کچیرته یو داسې طرح باندې کور وشي د نن په افغانستان کې چې هر هغه څوک چې نوي ایجادات وکوي په عصري علومو کې د هغه د کور کرایه اوس هغه ته څه شي دا ورته نظام ته دغه څه شي دا ډېر وړي خبرې دي د هغه ټول تعلیم فری هغه ته نور هغه سہولات ورکول والله چې دا خلک به هڅيږي بالکل دا خلک به څنګه کېږي هڅيږي به اخیری خبره د دې یو مثال درکوم د هارون الرشید په وخت کې چې کله قاضي ابو یوسف د امام ابو حنیفه لوی شاګرد دا قاضي وو نو د خلکو د تعلیم سره مینه کم شوله کوم حاکم چې ولغه قاضي ابو یوسف روغختلو دا خبره ورته وکړه چې قاضي صاحب د خلکو د علم سره مینه کم شوی د څه کول پکور دي څه وکړو چې د خلک علم ته سوق شي علم ته رموت شي قاضي ابو یوسف ورته وی هغه ډېر هوښیار کس هغه ورته ویل بچا زه یو خبره درته کوم دا چې عملی کو په دې سره به څه وشي خلک به علم ته موت شي ول څه وکړو ول زه په یو آس باندې سپور شمه دغه آس هغه چې دا ته ونیسه یعنی بچا ته ویل چې زه په دې باندې سپور یم ته د آس هغه چې د زین ته ونیسه د خلک د مؤمنان عوام چې دا ګوري نو دې سره د دوی علم ته شوق کیږي فکر کوي چې قاضي ابو یوسف علم کړی دی بچا دی د اوخیا دی آس مهر نیولای دی په لوس کې بچا نیولای دی نو ټول خلک خپل بچان چې دغه علم ته غږي همداسې کاری وکولو چې په دې سره مؤمنان په دې باندې پوه شول چې عزت په دغه علم کې دی ټول خلک خپل بچان چې دي هغه وهڅول علم ته وهڅول نو هغه خلک چې ایجادات کوي د نن په افغانستان کې ولو کډیر کوچنی ایجاد وي دوی ته به د پلوې سترګو